لوی فضیلت پکې دی. نو بیره چې ته ورته وایې سفارش د سترګو نه اوښکې روانې شو، خو ګوره عمل نه کوم. زیات نه زیات یو مولوي صاحب ته به دا ووایو چې زموږ دپاره پکې دعا کوه. زه به څه کوم، ما به دنیا ته بیلچاړم کړي، زه به خپلې مزدوریانې کوم، دنیا به ګټم او الله دې هر څه راکړي. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیبیې ته لاړ نو منافقان لا نړو، وی دا لیونی شوی د قریش پسې روان دی. هلته هغه قریشو منع کړو مسلمانان، او بیا هلته بیعت شو، په مرګ باندې صحابه کرامو بیعت وکړو چې هغې ته بیعت الرضوان ویلی کېږي. الله آیتونه نازل کړو چې الله د دغه خلکو نه راضي دی کوم چې تا سره بیعت وکړو. او الله ورته وایي چې نږدې ورځو کې یو فتح تاسو له در کوم، دا به توره تحفه ده. هغه فتح څه دی؟ فتح خیبر. خو ګوره دا یاده کوې پیغمبره چې تا سره به صرف هغه کسان ځي کوم چې حدیبیه کې تا سره نور به نه ځي، هغه تقریبا 1400 کسان. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی منافقانو را منډې کړې، او بیا د خیبر د قصې نه چې خبر شو، نو خیبر خو نږدې دی، غنیمتونه ډېر دي، سخته پکې نشته. رالو نو څه ووایي؟ شغلتنا اموالنا واهلنا. د الله پیغمبر وایي موږ دې بچو او دې مال مصروفه کړي وو. دا خبره مې دې پورې کوله چې د بعضو دقه په خوله باندې ټکی پروت دی چې موږ خو مصروفه یو. نو هغوی دا ووایي چې دا نه یم چې دا به منافقان وي، خو زه یم چې منافقانو کې یو دا خوی و، نو د ځان خیال کوه. د الله پیغمبر وایي موږ به سره هم تللی وی ارمان نو، خو دلته زموږ دا مالونه هم دي، باغونه هم دي، جیدادونه دي، او دا بچي دي او ښځه ده. فاستغفر لنا، ته موږ له بخښنه غواړه، موږ له دعاګانې کوه. موږ به تللی وی، خو نو بعضو دا موږ لیدلي دغه حالات دي او دغه یې وینایي کوم ځای کې داسې دینداره سړی وي، موږ پکې په دعاګانو کې یادوه. دا خبره صحیح ده که ته دینداره سړي ته ما په دعا کې یاد ساته، خو ورسره څه؟ ورسره عمل او محنت وکړې. دا نه چې زه به خپله مرضي کوم، زه به خپله منماني کوم، او شیخ صاحب او مفتي صاحب ته پکې ماله دوا کوه. نو ولې الله دا هر څه نه ویني، او دا هر سره الله سره نه نوټ کېږي. نو لوی اجر موږ ته په دې درود باندې میلاویږي، او هغه لوی اجرونو کې یو، او یا لوی فضیلتونو کې یا لوی انعاماتو کې یو، هغه دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش موږ ته نصیب کړي. ما خبره دا به کوله چې سفارش دپاره څه محنت پکار دی، صرف دا نه چې ارمانونه کې یو محنت دا دی چې ته په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه، هغه به ستا سفارش کې د قیامت په ورځ. او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې او نورو کتابونو کې هم دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو واورئ مؤذن اذان کوي، فقولوا مثل ما یقول، نو څنګه چې دا مؤذن وایي تاسو یې وایئ. نږدې ورځو کې موږ د عمدة الاحکام په درس کې دا مسلې بیان. ثم صلوا علی، بیا په ما باندې درود وایئ د اذان نه بعد. فإنه من صلى علي صلاة، چا چې په ما باندې یو پیر درود وي، صلى الله عليه بها 10، الله به بلسر پیر رحمتونه راوړي. بیا زما دپاره وسیله غواړئ، هغه دعا چې کومه ده، اللهم رب هذه الدعوة التام، دا به دعا به وي. فمن سأل لي الوسیله، نو چا چې زما دپاره وسیله وغوښته، یعنی درود وي په درود پسې وسیله وغوښته د پیغمبر دپاره، حلت له الشفاعه، دا سړی د قیامت په ورځ زما د سفارش حقدار دی. نو دا څو فضیلتونه شو؟ دریم فضیلت دا شو چې څوک په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، څه به ورته میلاویږي؟ د هغه سفارش د قیامت په ورځ. یو حدیث کې داسې هم راځي د بل فضیلت والا، یعنی دغه خو موږ حدیث واورېدو چې څوک په رسول صلی الله علیه وسلم باندې یو پیر درود ووایي، الله پرې لس رحمتونه راوړي. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی او امام ابن حبان، امام نسائی هم راوړی. انس ابن مالک رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى علی صلاة واحده، چا چې په ما باندې یو پیر درود ووایي،
صلى الله عليه 10 صلوات الله بپی لس پیری درود یا لس پیری رحمتون رووری وحط عنه 10 خطیئات او لس نیکیانی بتی اللہ وریجی عفوا لس گناون بتی اللہ وریجی ورفعت له 10 درجات او لس درجی ور اللہ وچتی کی اسی وز دی فضیلت تا گورا یعنی منگ سا کم گھنٹا یا گھنٹا کینو دلتا کنا او زد علی گیا ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی زمان بدی سیوی چی کم سے کم پا درس کی چی دیر کم تذکر راشی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان گوی چی یرا شل پیری ذکرو شو او شل پیری درود ویلے شو نو شل پیری چی تا درود وی 200 رحمتون پتا بند اللہ را وری کی او 200 گناون دن اللہ ریجی او 200 مرتبی دن اللہ بلندے دا بغیر دا نور اجرون نا چی تے پا درس کی گٹی او بغیر دا علم نا چی علم ستازیتی یا گم پریدا او برکتون او نور او رحمتون اگا نور پریدا یعنی صرف چی تا 200 گناون استا معافشی 200 پیری اللہ پتا رحمت رو وری تو نور دا اللہ نصب وری نزکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود معمولی مگنا گوری او دا حدیث تا توئے مگورا امام احمد روڑے امام ابن ماجر روڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما من مسلم یصلی علی کلچی او مسلمان پا ما باندی درود ہوئی کنا الا صلت علیہ الملائکت ما صلی علی او چی سو پوری دے پا ما درود ہوئی ملائک دا دا پارا دعاگانی غواری بیا مخ کسی ہوئی فلیقل العبد من ذالک او لیکثر بس دا بند خپل مرضی دا که دا درود دیره او که کمی یعنی معنی داره چی ما خورت فضیلت بیان کو اوست خپل مرضی دا که دیره وی که لگی وی ذکر چی فضیلت دا بیان کو چی ملائک ستا دا پارا دعاگانی غواری اوست چی تا سمر غواری چی ملائک ستا دا پارا دعاگانی غواری جو دمرا درود وایا که دیر غواری دعاگانی جو دیر وایا که لگی دعاگانی غواری جو لگی وایا نظم تا استداوی مجرا کم فضائل بیانی کی کنا کہ چاز رکی گا و ضرورتی اجر تا و ضرورتی دا اللہ رحمت تا و محتاجی او محتاجی دیتا چی اللہ گناون او بخیو دیر دوئی او کہ چاو تا ضرورت نہیں یو بس آگا دیتی زان بیزار کی لیکن چی پورا دے ضرورت بے نہیں دیتا چی اللہ گناون او بخیو ضرورت بے دا اللہ رحمت تنی والعیاذ باللہ ضرورت بے دیتا نہیں چی درجے اچتے شی ضرورت بے دیتا نہیں چی پاسمانونو کی تذکرو شی فلا مرزی دا منگ بانی سب خبر در رسول دی عمل کول نکول دا ہر سڑی خپل مرزی دا دا حساب بوسر اللہ کئی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود ویل